دا ورو سوال کړی دی وایي زما په یو بیمار باندې بیمار هم دی فقیر هم دی په ده باندې زما قرض دی په دې فقیر بیمار باندې زما قرض دی نو آیا که زه دا قرض د ده نه ساقط کم معافي کم دی او شمار په زکات کې کم نو دا به جایز یو که نه پوه شو په سوال یعنی د زید په احمد باندې قرض دی او احمد فقیر دی غریب دی بیمار هم دی زید دا غواړي چې دا دته معاف کړمه او زما دپاره د څه حساب شي زکات الجواب داسې نشي کېدی دا نه دی جایز پکار دا دا د ورور ته موږ دا وایو په تا لازم دی واجب دی چې ته دله ټیم ورکړي د هغه وخته پورې چې څو پورې ده ته را پیسې میلاو شي الله ته اساني پیدا کړي او تاله یې درکړي دویم کار ته دا کولی شي چې ده ته لله فی الله معاف کړي الله به اجر درکړي ها یو سړی به وي چې ولې دې دا زکات کې ولې نشي پرېښودی نو دا یاد کا زکات علما وی ایتا و اعطا زکات کی والا او راکا یعنی ورکړه پکې ده او اغستل پکې دي ورکړه چا طرف نه ده مال والا اغستل چا طرف نه دي مستحق ده طرف نه صحیح شو کنه یعنی یو لاسي ورکوي بل لاسي علي په زکات کې دا دي ها او قرض چا ته معاف کول په دې کې څه ورکول او څه اغستل شتي ها نشته پکې کنه دې کې نه ایتا شتي او نه دې کې ابرا دی ابرا څه ته وایي د یو سړي ذمه فارغه کول په دې تاسو به د خبرو پوه شوي که نه واضح دي که نه زه چې اوس د زید چې راولګي احمد ته قرض معاف کړي نو څه چلې وکړو د احمد ذمه یې فارغه کړه خو ورکړه پکې نشته اغستل پکې نشته او دا زکات کې لازم دي ها دلته یو کار کیدی شي چې دا رور راولګي او دله څه مال ورکړي چې دا واله ته فقیر ته غریب ته بیماري دا واله او استعمال کا او دې راولګي د پیسې دله واپس ورکړي چې دا ستا قرض دی په ما باندې دا به صحیح که نه وایي لکه دا سړی راولګي د پیسې ورکړي چې دا واله زکات د پیسې والا داسې دي زکات ته غریبي ځان له وخوره په ځان یې ولګوه هغه دغه پیسې راواغستې چې دوله په زکات کې ورکړي دله واپس ورکړي قرض به په دې ختم کړه نو داسې دي صحیح دي ولې صحیح دي ورکول پکې هم دي اغستل پکې هم دي خیال هم دی که نه خو دې کې یو شرط دی ورې چې دا اتفاق په د مخکې نه نه وي شوی داسې نه تا پوه کړی چې زه به درکړم الله سره به دوکې نه کېږي دا بعض داسې راولګي لکه څنګه چې امام ایوب السختیاني رحمه الله وایي دې بعضو ته زه حیران شم الله له داسې یو دوکې ورکوي ته به چې ماشوم دوکه کوي الله خو دا هر څه نه خبره ده پوه شوي په دې مسله باندې که نه دا یو سوال یې ورور کړی دی وایي چې کله د واده دا ولیمه ولیمه هغه خوراک ته ویلی کېږي چې په دې خوشحالۍ کې د الک د طرف نه ورکړی کېږي چې کله الک او جنۍ میلاو شي او دې کې اصل طریقه دا ده اصل او غوره دا فایده یې ده کوي چې دا کله ما ذکر کړې دا مسله ملاقات نه وروسته او زموږ علاقو کې مشهوره شوې ده چې مخکې یعنې الک او جنۍ وروسته میلاوېږي دا جایز دي خو طریقې څه ډول دي وروسته ولې دا روټۍ ولې ورکوي خوشحالي په څه ده ملاقات وشي نو چې ملاقات یې شوی نو خوشحالي ده څه ده داسې یو فایده مې ته ذکر کړه نو اصل د دې طریقه دا ده اگر که دا زموږ د طریقه څه داسې ناجایز نه ده او نه ګناه ده چې دې کې گنجایش شته د مخکې کولو وروسته کولو خو دا یو فایده یاده کوي چې د دې ګوره طریقه دا ده چې الک او جنۍ میلاو شي سبا له دې بیا ولیمه وکړي او دلته د عربو طریقه هم ګوره دی دوی میلاو شي شپې ملاقات وکړي یا ماسپښین یا مازدیګر وروسته بیا دوی پروګرام کوي ها ضرور وایي چې دې ولیمه کې لازم دي چې د ناوي او دغه الک دوی به پکې نه لازم نه دي که داسې وشي چې دغه چا چې واده دی یا څوک چې ورته واده کېږي دوی د سره اینه پکې او دا پروګرام وشي نو داسې دی صحیح دی د دوی حاضرېدل ته خو لازم نه دي بلکې داسې طریقه پکې نن سبا راوتېره ده کوم چې په دې دغه کې شادي حالونو کې واده کوي یا په دې قصرونو کې دلته نو دا خلک په روټۍ مصروفه کوي دوی ته لاړ شي نو لږ خلک راغلي روټو لري دې له خو نه دي راغلي چې خوشحالي ده هغه مبارکي ورکړه هغه لاړ کیسه یا د سره رانغی په ټلیفون ورته مبارکي ورکړه پلاني مبارک شه مونږ راغلي پروګرام نو موږ خپل کار وکړو ځکه چې زموږ په خوشحالي کې شریک کېدو په خوراک نو د ناوي او د الک حاضرېدل لازم نه دي والله اعلم ها دا یو ورور سوال کړی دی چې زما نیکه دا وصیت کړی و چې زما په دې مال کې دومره برخه به د جومات په جوړولو کې ولګوئ خو دلته وایي زموږ په کلي کې داسې کورمې شتي چې هغه ډېر غریبانان دي نو که موږ دغه مال د نیکه دا راوالو دا کوم چې وصیت یې پکې کړی دی او ویې لګوو په چا
په دې غریبانانو نو دا به ښه نه الجواب د جوماتونو جوړول د ډېر اوچت عمل دی او اوچت په دې دی چې دا صدقه جاریه ده د دې صدقه دوه قسمه یو هغه صدقه ده چې تا ورکړه په هغه ټیم اجر دی او بیا خبره څه شوه ختمه شوه لکه خوراک ته په یو غریب باندې وکړي یو هغه صدقه ده چې اجر یې روان دی ته که دنیا کې که ته مړ شو ته اجر در روان دی لکه مثال جومات یو دا مسله شو چې جومات جوړول اوچته صدقه ده نو دویمه زما ګوره دا عادت دی چې جواب ګوره د څو نقاطو کې ورکوم چې تاسو پوه شئ هره خبره ځانله جدا نو دویمه دا یاده کوي چې وصیت چې چا کړی د دې نافظول دا واجب دی لکه یو سړی دی وصیت یې وکړو د مرګ په وخت کې یا مخکې وصیت لیکلی دی دې دنیا نه لاړ وارثینو باندې څه دي واجب دی چې دا وصیت څه کړي پوره کړي په دې کې تبدیلي د ناروا ده فإنما إثم على الذين يبدلونه قرآن کې ګنجایش د تبدیلۍ پکې شته کله چې کله دا وصیت د شریعت خلاف لکه یو سړي وصیت کړی دی چې زما په مال کې به زما لوڼو ته برخه نه میلاوي په دې وصیت به عمل کېږي نه به کېږي یا زما په قبر باندې به بلډینګ جوړ کړي دا به نه منلی کېږي ولې دا کار د شریعت خلاف دی د دې سړي د دې نیکه په دې وصیت کې تاسو څه ښکاري څه ناروا پکې شته نه خو دی وایي چې لکه دلته کورمي ډېرې محتاجې دي ډېرې نه که ښه ډېرې محتاجې شي یو خو وصیت شوی دی دویم د هغه چې د څه باره کې وصیت کړی هغه کومه صدقه ده هغه جاري صدقه ده او هغه وصیت کړی هم دې لپاره چې جومات کې ولګوي چې په ما پسې د اجر په ما پسې د اجر روان وي پوه شوي به که نه نو کوم ځای کې لګول پکار دي جومات کې لګول واجب دي بلکې دا فایده یې ده کوي چې څوک دله مال درکړي که نه خاص مال دله درکړي او خاص ځای درته وښیي مقه ځای کې به یې لګوي لکه زه تاله 50 ریاله درکړم چې دا 50 ریاله هغه پلاني یتیم له ورکړه نو ته وایې چې هلته زموږ کور خوا کې یو کونډ هم ده هغې له به یې ورکړم ولې تا تعیین کړی ده کس او د ځي دلته که دې سره ته ویلی وې چې دا ولې هغه یتیم له به ورکړه خو که د هغه نه زیات ته څوک محتاج میلاو شو هغه له یې ورکړه بیا ته خپله فیصله کولی شي که بیل پر د هغه نه زیات محتاج پوه شوي په دې مسله کې اخرنی سوال به والو او دا اهم سوال دی هغه دا دی دا رور وایي چې زه مسافر یم د خپل پلار سره او زموږ په شریکه یا زموږ دکان دی د پلار دکان دی زه ورسره پکې یم نو زما پلار هم مسافر دی زه هم مسافر یم او زما پلار 2 ښځې کړي دي نو زما مور له خرچه نه ورکوي کومه د هغې پوره کېږي او کومه ته ضرورت دی یعنې بلې ښځې طرف ته توجه ډېره ده زما مور طرف ته توجه کمه ده نو زه داسې کار کوم چې د دې دوکان نه هر میاشت زه پیسې رالم خپلې مور له لېږم پوه شوې ولې لېږي پلار یې نفقه نه ورکوي نه نفقه نه ورکوي نو دې رالېږي دا پیسې لېږي نو زما دا کار جایز دی او که نه بس تاسو څه وایي تاسو کوم مفتیان یې ودرېږه چې ما دې مفتیان دي که نه جایز دی که نه بعض وایي جایز دی بعض ناجایز پکې څوک وایي اتفاق هم دی لکه جایز دی ولې دا ښه سیاست جایز نه دی وضاحت یې ورته وکړه دا ګوره شریک هم نه دی دا مال د چا دی دا د پلار دی ګوره ته خو لا شریک وې دا مال شریک هم نه دی دا د پلار مال دی دی د پلار سره دکان کې کار کوي راشي اوس دې مسلې له نه دی جایز دی زوی له چې اول د قانون په دې مسله یاد کړي نه دی جایز دی زوی له چې د پلار د مال نه سره والي مګر په اجازت د هغه ځکه چې پلار دی امانتګر کړی دی په خپل مال باندې نو دی خیانت نشي کولی اول خو دا مسله یاده کړي نو چې دا پلار راولګېدو د زوی ته حواله کو مال او دکان چې زوی دا دکان دا ما تا ته حواله کړی دی دا پیسې دا ګله ما تا ته حواله کړي نو دله جایز دی چې دی به خپل تصرف وکړي نشي امانت شو کنه لکه ته محبوظ خپل دکان ته ما ته دا ووایې چې دا ګله ما تا ته حواله کړې ده زه به خپل کار کوم که نه ځان له به 50 25 20 نشم اخیستی ځکه چې دا خو ما سره امانت دی کنه نو اول خو ځان په دې پوه کړي چې دا زوی د پلار په مال کې ګوتې نشي وهلی راځو د دې مور دې قصې له نو د ده د مور 3 حالات کېدی شي یوه د ده د پلار
که د ده مور له خرڅلیږي خو هلته مورې قصې ډېرې کې اکثر دا بنې نه وي دوی بیا د ځان نه پکې قصې جوړوي لکه دومره خرچې ولېږلې چې پوره دا تجربه دا چې چا 2-3 ښځې دومره پیسې وله ولېږلې چې پوره دي خو هغه قصې جوړ نه یو هغه پلانې له دې او دا اوس د هغې زوی دی نو دې د خپل مور دپاره لګیا د دې نه پیسې رالیږي داسې ټیم کې لیږل دلم ناروا دي او د ده مور هم د دې پلار نه په پټه طریقه پیسې نشي اخیستې ولې ځکه چې هغه خپله ذمهواري پوره کړې ده خیال هم دی که نه دی ښه دې بچي له څه پکار دي زوی دې ټیم کې نه څه پکار دي چې دا مور پوه بارک الله فیک دا مور پوه که چې بس ته مور ته که پوره دي کمې چې درلېږلې دي ها که زیاتي ستا په زړه ډېر سوځي او ډېر دغه ورسره کوې خو تا له هم دا پلار خرچه درکوي که نه هغې نه راولېږه ویلېږه ته پلار دې ګلې ته هم پروت او ټولو ته پراته وي خو ته راواله څه ولېږه دویم حال دا دی چې دا سړی د ښځې له دومره مال نه ورکوي چې د دپاره کافي شي نو دې ښځې له جایز دي دې ښځې له چې د دې خاوند نه دومره څه والي چې خپل ضرورت به پوره کړي چا له جایز دي ټکه یاد کړي ښځې له دې سړي له ولې نه جایز دی هلک له امانت دی خو د ښځې سره خو امانت نه دی که نه د سړي دا ښځه امانت یعنې دې ته ویلي ته چوکیداري کوه زما د مال هلک له ذمهواري ورکړې ده ځکه ما تاسو وایي چې د دین ګوره هېڅ اسان نه دی چې یاره دا یو ته یو ملا سره 2-3 ورځې کښېنه او تا ته به ټولې مسلې یادې شي او په دې باندې دلیل سره چې اخیستی شي د ځان له ضرورت مطابق ابو سفیان ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم خوا راغله یا رسول الله ابو سفیان خرچه کې سخت دی او ما له دومره څه نه راکړي چې زما پوره شي زما د بچو نو رسول صلی الله علیه وسلم مال دې اخیستی شي خو ما یکفیکي چې څومره ستا ضرورت وي په ښه طریقې سره درېیم حال دا دی چې دا سړی خپلې ښځې له خرچه نه لیږي او ښځه په بل ملک کېده نو د خاوند نه مال نشي اخیستی بیا هم دې هلک له نه دي جایز چې د پلار د مال نه مال له وباسي او مور له ولیږي ځکه چې ده ته امانت حواله شوی دی نو دی به څه کوي پلار ته به نصیحت کوي بارک الله فیک په ښه طریقې سره په ادب په چوکاټ کې چې پلاره دغه مور موږ ته ناسته ده زموږ په انتظار کې ده هغې له هم خرچه ورکوه څنګه چې دا بله ستاسو یعنې کور والا ده دا هم ستاسو کور والا ده د دې هم په تاسو حق دی په طریقه په ښایسته انداز نو که اثر یې پرې وکړو صحیح ده که اثر یې پرې ونه کړو الله به ترې تپوس کوي خو بیا هم دې زوی له نه دي جایز نو په کوم ځای کې زوی ته ګنجایش میلاو شو د مال د اخیستو یو ځای کې نشته ځکه چې غټه مسله دا ده چې دی په دې دوکان باندې څه دی ذمهوار ټاکلی دی چې ته به زما د مال څه کوې څوکۍ به کوې او دا حق د ده پلار د ده نه دی خوړلی د چا حق یې خوړلی د ده د مور د خپلې ښځې د هغې ورسره کار دی او هغه ترې اخیستی شي که هغه د دې مال ته رسېدی شي دومره څومره چې د هغې ورته ضرورت وي پوه شوې